السلام علیکم ملګرو نننی کلاس کې به مونږ خبره کوو مونږ سره د پالومی به مونږ څنګه استعمالو د مخکې کلاس کې تاسو ته ما دې باره کې یو شارټ کلاس اغوستی و خو نن به زه تاسو ته په دې باندې یو ابجیکټ جوړوم یو 3D ماډل به جوړوم دې لپاره ضروري چې مونږ سره د یو پروفایل وي نو زه اول جوړوم تاسو ته یو پروفایل او پروفایل به زه څنګه جوړوم زه راځم په زد اکسس باندې 1 میټر په بره ځم او بیا 1 میټر پر ریډ اکسس باندې داسې ځم او بیا په ښکته باندې زه داسې 0.05 داسې لاندې راځم او دې طرف ته زه راځم بیا 0.05 ستاسو خوښه چې څونه جوړوئ خو زه تاسو ته په خپل دغه باندې یو جوړوم دا تاسو کاپي کوئ دا ټول سلیکټ کوئ مو کمانډ باندې دا کاپي کوئ کنټرول پریس کوئ نو دا به تاسو اوس کاپي شي په دې کې پریس کوئ بیا دا ټول داسې سلیکټ کوئ او بیا کاپي کوئ د دې ځای نه دې ځای کې صحیح ده اوس به دا چالو کوي چې دې ترمنځ به یو آرک ډرا کوي نو کیبورډ نه به ای بټن ووهئ نو آرک به تاسو سره اکټیویټ شي دلته به راشي چې په دې کلیک کوئ نو ګوره تاسو به اوس په خپله دې سره دا آرک داسې راشي صحیح ده دې څه به راشي نو تاسو به آرک جوړ شي ګوره ته ځای مو همدونه دی وي صحیح ده دې ځای کې صحیح دی نو ګوره تاسو سره هغه پیس هم کریټ شو که دا پیس نه و کریټ شوی نو ستاسو ابجیکټ به صحیح نه و یو خو دا موږ جوړ کړو اوس دا موږ څه کوم ځایونو کې استعمالولی شو څنګه به استعمالو دې ته تاسو ګوره یو بل پروفایل جوړوم زه راځم داسې چل کوم چې زه یو لاین وهم په دې ریډ اکسس باندې تقریبا دا هم زه 1 میټر وهم او بیا په زد اکسس باندې لاندې راځم صحیح ده داسې رالم بیا دې کې 1 میټر بیا رالم سوري د دې نه 1 میټر او دغه وګوره دا موږ سره په ځمکه لاندې رالو نو موږ له دلته پکارو چې دا موږ په بره باندې ووهو دا لاین لکه زد اکسس ته به لاړ شي داسې او 1 میټر به ووهو چې په بره راشي صحیح ده او داسې به لاړ شو په ریډ اکسس باندې 1 میټر او زه راځم دې کې زه بیا لاین وایم لاندې په زد اکسس باندې او دا زه به والم 1 میټر به والو صحیح ده بیا سیم سیټ کوو را سیټ کوو او دې کې به زه دونه راشم او بیا داسې او داسې صحیح ده ګورو چې دا صحیح دی زموږ او دا ټول صحیح دی بالکل انګل کې صحیح دی اوس به دې کې موږ لږ آرک ډرا کړو که نه چې دا موږ سره لږ سموت راشي ده به دلته یو آرک ډرا کړم داسې بیا کوم دا ګیلاس جوړوم ګیلاس تېر کلاس کې تاسو ته ما په اټوکیټ کې هم جوړ کړو صحیح ده او دا به زه ډیلیټ کړم د دې اوس موږ ته ضرورت نشته دی داسې دې کې به هم موږ داسې جوړ کړو صحیح ده او دا آرک به موږ د دې نه ولو خیر دی دا ډیلیټ کړئ ای بټن پریس کړئ دا ډیلیټ کړئ دا بار صحیح ده او دلته به یو آرک والی او دې کې یا دا موږ لږ ډېر وکړو موږ به دا لږ سموت کړو داسې دې کې بیا والو صحیح ده دا بره ډیلیټ کړئ صحیح ده اوس به داسې چلو کوئ چې دا لاین موږ له نو ډیلیټ کول پکار خو دا اوس هم ډیلیټ کو او زه معمولي غوندې لږ بار راځم او داسې ځم دا دې سره ملاوم صحیح ده نو یو ما سره دا پروفایل شو اوس به دا موږ څنګه اپلای کوو زه وایم دا ما سره اوس دوه قسمه کار کوي دا موږ سره که تاسو خیال کړی پیلر چې وي پیلر په سر کې هم لګېدلی وي او بل که تاسو اکثر د کورونو چتونو باندې چې کوم هغه سټایل لګېدلی چجه غوندې لګېدلی وي دا هغه هم ده نو دا موږ څنګه استعمالو مثال کې طور پر ما سره دلته داسې یو ریکټینګل کور دی دا چت دی مثال کې طور پر صحیح ده زه به دا جوړ کړم داسې اوس دا به زه راوالم او دا به موو کړم دلته بیا زه ترې کاپي علم چې ما سره د یو بیک اپ کې پرته وي دا به دلته کېږدم صحیح ده تېر کلاس کې تاسو ته ما ویل د دې اسانه طریقه دا ده چې یا دا سلیکټ کړئ دا ټول داسې سلیکټ کړو او پالومي ته راغلی او بیا په دې باندې کلیک کړو نو وګوره تاسو به هغه چجه هغه شانتې جوړه شوه ته وګوره بالکل هغه شان تاسو ته راغله او دې کې دا موږ سره داسې سموت نه پکار دا موږ سره داسې پکار دی چې زه راشم په دې زد اکسس باندې او د دې نه زه یو لاین والم صحیح ده نو دا موږ سره داسې هم پکار دی اکثر داسې هم وي نو په دې کلیک کا بیا راشه په پالومي کلیک کا او بیا په دې باندې کلیک کا نو ګوره تاسو ته یو ښایسته غوندې چجه جوړه شوه ته وګوره
او دا داسې نه چې صرف په دې آبجیکټ باندې کار کوي. که تاسو سره لاین هم وي داسې، ما سره لاین دی داسې تللی راغلی دی، صحیح ده. خو یاد ساته دا ټول به تاسو سلیکټ کوئ. ګوره بعضې نه ټایم کېدای شي چې دا موږ یو سلیکټ کوو ډېر ټایم لګي، صحیح ده. نو اکثر که دا بیل وي نو تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړئ نو دا به ټول سلیکټ شي. که دا مطلب دې سره ټچ نه وي، اکثر موږ صرف دا لاین سلیکټ کول غواړو، نور څه نه غواړو. نو دا که ځان له وي نو داسې هم کولی شئ. او بله خبره دا ده چې تاسو دا داسې ویوئ چې دا دې موږ سره په یو کلیک سره سلیکټ شي نو اول به دا ویلډ کوئ، ټول به یو ځای کوي، دا به ټول داسې سلیکټ کوئ. په دې به رایټ کلیک وکړئ، دلته به تاسو لیکلی وي ویلډ ایجز. ګوره دا به اوس تاسو یو آبجیکټ شي، صحیح ده. اوس به څه چل کېږي، تاسو په دې کلیک کوئ دا به ټول په یو ځل سلیکټ کېږي. نو دا موږ سره ټول په یو ځل سلیکټ شو. بیا فالو می ته رالم، بیا په دې مې کلیک کو، صحیح ده. هم په دې باندې هغه هم اپلای شو، تاسو ته وګورئ. بل موږ سره دلته دا دغه دی، زه راځم دا لږ موب کوم دې سایډ ته، د دې نه به زه یو کاپي هم وبالم، صحیح ده. زه راځم د دې نه اوس ګیلاس جوړوم، نو سرکل غوندې وي، نو زه به دې کې یو سرکل جوړ کړم وړوکی غوندې، بس همدونه صحیح دی، صحیح ده. او دا سرکل مې ورته ټول سلیکټ کړو، دننه مې سلیکټ کړو، بیا پالو می ته رالم، په دې مې کلیک کړو، نو ته وګورئ تاسو ته به ګیلاس هغه شانتې جوړ شي. خو دا تاسو سره پیل رالو، پیل د څه ولې رالو، دا موږ سره دلته پیل دی. که دا موږ سره پیل نه وی داسې وی نو دا به بیا نه کېدلی، نو دا موږ پیل کوو نه، نو هغې لپاره زه هلم د دې نه اپسیټ هلمه لږ غوندې اپسیټ مې ترې واستو داسې، صحیح ده. او پرې مې ښودو، بیا یې به دا تاسو داسې چل وکئ چې دې ته به راشي، دا به کټ کئ، دا دی به دې سره برابر کئ، او دا به دلته دې سره برابر کئ، دا بار کټ کئ. ګوره دا ما کټ کو دلته، وګوره اوس موږ سره صرف هغه ځای پاتې شو، صحیح ده. اوس که تاسو کوئ که نه، خیر دی که دې کې تاسو دا دلته تاسو یو ځای هم کو دې کې نو څه مسله به نه وي. تاسو دې کې یو ځای کئ، کله چې ګیلاس دې پورې بند وي نو د دې نه بره ډیلیټ کئ، دا ډیلیټ کئ، صحیح ده. ګوره ته دا هم ډیلیټ کئ. اوس به دا تاسو داسې دا سرکل سلیکټ کئ، سرکل هم سلیکټ کو، پالو می ته رالی، بیا په دې کلیک کئ، نو وګوره تاسو به ګیلاس هغه شانتې جوړ شي. ته وګوره هماغه ډیزاین کې تاسو سره جوړ شو. نو مقصد د پالو می دا دی چې تاسو به یو پروفایل به جوړ کئ، تاسو څه آیډیا وي نو هغه شان به تاسو په دې باندې به اپلای کوئ. نو امید دی دا به تاسو ته آسان وي، او دا ډېر اهم کمانډ دی، تاسو به ډېر په کارېږي انشاءالله. بل کلاس پورې ما له اجازت راکوئ، د الله حافظ.